ټرمپ نن د میامي محکمې ته حاضریږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ میامي ته ورسید ترڅو د متحده ایالاتو د ملي امنیت اسنادو غیر قانوني ساتلو قضیې او هغه څه په اړه چې دروغ ویل بلل کیږي محکمې ته حاضر شي. ټاکل شوی ټرمپ د سې شنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د میامي په فدرالي محکمه کې حاضر شي. په میامي کې چارواکو ویلي چې دوی په محکمه کې د ټرمپ د حاضرېدو لپاره اړین چمتووالی نیولی دی. زه په ډاډ سره ویلای شم چې موږ له خپلو قانون پلي کوونکو شریکانو سره کار کوو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ اړیکې په ځای دي. ډاډه شو چې موږ چمتو یو، ډاډه شو چې معلومات شریک کېدو ته وړاندې کیږي او په وروستیو کې ډاډ ترلاسه کړو چې سبا به هر څه سم شي. ټرمپ پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه بې ګناه دی او ژمنه یې کړې چې په 2024 کال کې د بیا ټاکنو لپاره کمپاین ته دوام ورکوي. جک سمیټ چې د ټرمپ په اړه د څېړنو ځانګړی وکیل دی او د ټرمپ قضیه څاري، هغه تورن کړی چې د سپینې ماڼۍ له پرېښودو وروسته یې د متحده ایالاتو د ملي امنیت په اړه زرګونه اسناد په غیر قانوني توګه په فلوریډا کې ساتلي دي. د دغه هیواد د محکمې لخوا جنجالي تور تېره اونۍ خپور شو. په همدې حال کې د میامي ښار پولیسو اعلان کړی چې دوی د ټرمپ د پلویانو لخوا د احتمالي لاریونونو لپاره چمتووالی نیولی. هیڅ تېروتنه مه کوئ، موږ دا پیښه خورا جدي ګڼو. موږ پوهیږو چې ښایي شرایط خراب شي، خو دا هغه څه نه دي چې میامي غواړي. په تور کې شامل عکسونه د اسنادو بکسونه ښیي چې د نڅا په یو دهلیز، حمام او د ګودام په پوړ کې نشر شوي دي. په جرمي شکایت کې ویل شوي ټرمپ هغو چارواکو ته دروغ ویلي چې د دې اسنادو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. ټرمپ لومړنی مخکینی یا اوسنی ولسمشر دی چې له جنایي تورونو سره مخ کیږي. خو حقوقي کارپوهان وایي که ډونالډ ټرمپ په محکمه کې مجرم وپېژندل شي، دا به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د هغه پر نمایندۍ اغېز ونه کړي.